څو کرایه غواړي؟ هاي ګوره سره ولا وای 15000 روپۍ به کرایه راکړې. کرایه په یو شرط ورکوم چې دی به پسه به دی وراچي. زه لاس نه وړم. په دماغ نه ته به لاس ووړې. ما کا زوی وای زه نه خورم وای ماته اجازه یې نه ده راکړې. زه ورته هم د دې خوا به بیا ورسو ورته وبوایي چې وروره موږ ته یې الوچې وخوړلې. الوچو خو ډېر ښه خوند وکړي. ما بیخي ډېرې وخوړلې. ماته اجازه راکړې زما کا زوی بغیر اجازه وخوړل. السلام علیکم. خبره داسې ده چې اوس زما هغه ښکرور پسه راولم د اکا د برمې څه. زما د اکا و زوی ته مبارکي ورکړئ. دغه یې اخیستی دي. د اکسن یې اخیستی دي. سړی د خپل کامیابي باندې خوشحاله کېږي. اختر دې مبارک شه د اکا زه. جوړ په خیر اختر دې مبارک. ما ته کوم روغبړ نه دی کړی. جوړ په خیر. کرایه به راواړی. څو کرایه غواړي؟ 15000. هاي ګوره پسه راوله وای 15000 روپۍ به کرایه راکړې. جوړ په خیر اختر دې مبارک. دا مې ګرده دا کال لمسیان دي. لمسیان دي. دا لمسی دي. دا لمسی دي. دا لمسی دي. دا دي ګرده. راځه اوس د اکا زوی سره ځم پسه راولم خو اکا زوی مې کرایه غواړي. پرون موږ پسونه بیولي دي 8000 روپۍ د هغه کرایه اخیستې ده. ما کلنډري ورسره کړې ده. د کلنډري پیسې به راکوې؟ او نه کلنډر پیسې ولې کلنډري کې به دی پسه در راولي. ټیک سره درځه یا ګوره استازي کې وایي ای چوک دی. موږ خدای دې د خیره راورسېدلو. دې راورسېدله دې څه نه که غټ غټ څو دا د اکا زوی مې هم راورسېدې. اکا زوی وایي زه کرایه غواړم. کرایه په یو شرط ورکوم چې دی به پسه به دی وراچي. پسه وراچوی سې؟ زه لاس نه وړم. په دماغ نه ته به لاس ووړې. یا دا زما د اکا د زوی زوی دی. څنګه دا بیا د ده زوی دی. دی اوس د ما څه کرایه غواړي. راځه راشه. جوړ په خیر اختر دې مبارک شه. څنګه خواته ولاړې که بیا سبا ځې؟ ښه دا دوی بیا سبا اختر جوړوي. امین دا دی د امین خپله د اختر روغبړ وکړه. امینه جوړ په خیر اختر دې مبارک شه. خیر مبارک. ما اختر نه دی جوړ کړی. سبا به بیا چکر وټیټ چیرې ځو روله ځو بیا چیر دی ښکرور چیر دی دا ښکرور خو زه ستړی کړه. څه ټیم راځي؟ بس راځي چې لمر پټ شي ماښام اذانونه راځي. ماښام اذانونه بیا څه به کوو؟ هلته نه نیول کېږي. هغه په رمه کې دی. رمه کې نوس نیوی. دا ساعته انتظار ورته کوو چې ښکرور د لې را رسوي. سبق تل زي لا تا امين ده تا چابي راکم تا دی بیا یا نو ته شام راځي. کرایه بیا څنګه غواړې؟ کرایه به ما ډزل راځي ما یا دا ګوره په خپلوار باندې دی اوس ګټه کوي. چې موږ په خوشحالي مبارکیانې مور کوو. اکا زو مبارک دې څه ډاکسن دې واخ ډاکسن دې واخ. اکا زو بیا وروره د مړ څه کرایه غواړي. چیش کرایه ته غواړې؟ چیش نیسه هله ورسه وینې څه خلګو و چیش دی و ورسه هغه دی هله ورمنډې ورمنډې که هلته څه وایي اشرفي واس په دو په دې کې څه فرق دی؟ دواړه سره سوي دي اوه پلار او زوی هلا راوي سل هلا ورمنډ کال ورمنډ کال راځه هلا ورمنډ کال هلا ورمنډ کال ورمنډې که هلا ایسه پوس ایسو کې وختې ته کې وختې یا ګرمي ده یا دا په ډبره وبره ولې چا ولې دا ولې تا ولې وسه چمپکه چیرو هلا لوي ګورل چې رمه راله بس بیا ښکرور پسه نیسم په ډاکسن کې بیا واچو بس بیا کور ته بیا سبا انشاءالله لوم وزما اکا زوی زو الوچوله الوچې خورو غوښې مې ډېرې خوړلې دي د الوچې سړی وخوري بیا
نور غوښې بیا خوړی شي هوا کازو راته بازی وکړه و هغه داوه راکشه بس هغه مشوره تر راځه راشه بس ناور ډک دی که کیلو بیج موږ خو دا دی د خیره راورسېدلو د الوچې اوزګې پورې ناور ماشاءالله ډېر خوندور دی بوس ولاړ دی تاسو ورته وګورئ ډک دی لمبېږو نه دا کازو ته راسه وبه لمبېږو که ولمبېدلې پوره زر روپۍ انعام درکوم او مسافران هم دا دیدلې لګیا دي په خپلو کارو السلام علیکم عید مبارک عید مبارک گل لالا وغیرہ نہیں ہے کیسا عید مبارک کیا کر رہے ہو بس اس کو ابھی نیچے اترے اچھا گل لالا وغیرہ نہیں ہے نہیں آیا نا ابھی تک کیوں تراس آیا دی الچه مجرالو الچوله دوی درې الچې به وخوره ما ته اجازه بس د دې خوا بیا ورځو ورته اوبه وایسي زما کار زوی وایي زه نه خورم وایي ما ته اجازه یې نه ده راکړې زه ورته هم د دې خوا به بیا ورسو ورته اوبه وایي چې وروره موږ ته یې الچې وخوړلې راسه دا اکا زوی راسه یو بیا د اکا زوی سیمې دی بیا د قانون ډېر فالو کوي د رول خلاف ورزي نه کوي وایي ما ته اجازه نه ده ملا صاحب درختې سر له راوختلم الچه به وخورم دا نو زما انډیوال سنابلا نومیږي دا د هغو باغ دی درختې څنګه یو لیول دی خوندور الچه او هغه سپوږمۍ ته ګوره راسه کاسو دا الچه ګورئ د الله د کم کم نعمتو مو شکر ادا کړو و ستا په یاد یې تاسو به واشه راوړله پکشنیوالی به سول د زما کار زوی به ولو نور به ورسره نور اکا زامنه به ورسره و پسونه و دا شام به یې راکش کړي ولو واشه و دا شام به یې راوړل زه به په تیار ورته ګرځېدلم ده به پر ما دی کس کېدی کس یې کېدی اوس الچه در ایله کم که راخېږې رایله څه وایي راوخځېږه ته راوخځېږه اکا زوی مې نه راخېږي و څه پکې ته ولې زه به یې سوال چې وخورم بیا به ګپه کوو راشه اکا زوی اکا زوی مې وویل ته په اجازه خورې که بغیر اجازه ما ورته ویلې ما ته اجازه راکړې ده ولې په زه له دا ګرده باغ د ته جار دی خدای څنګه کې خورې راسه پسه له ورځو الچې څو خورو بیا پسه بیا الچو خو ډېر ښه خوند وکړي ما بیخي ډېرې وخوړلې ما ته اجازه راکړې زما اکا زوی بغیر اجازه وخوړل ولې اکا زوی تا چا څه اجازه واخیسته ها دې په لاس کې دې لا راخیستې इसको किसने इजाजत नहीं दिया ना बगैर इजाजत के उठाया इसने बस دا د اکا زوی مې ډېر قانون فالو کوي رول خلاف ورزي نه کوله اوس یې دا وکړه خبره داسې ده چې اراده مې بدله شوله پسه چې دی سبا سهار وختي راځم انشاءالله دلې حلالوم دا ډېر غټ پسه دی وروره اوس څه پلار ته تکلیف جوړوم بس دلې به پسې حلال کړم امینه امینه سبا سهار وختي به راځې ګلاب هم ولې امین تو سبا سهار وختي به راځې ازما پسه به رالاله سبا سهار وختي ستړیا ده یاره نون لا موږ کور ته حلال کړل دومره ستړي دا ډاکسن چاوي صحیح دی زه بس چاوي تر پیدا کوم جوړم څه وخت بیا سهار راځې یاره سهار څه ټیم راځي سهار وختي او ته څه بجې راځې زه به جومات سیمو کې راځم او زه ولې نه وخت سم لسم بس ټیک سبا سهار وختي پوسه بازه کوي کوئی لاګه بیا بس دا په دې باندې دا کرب سونه دي دا چې اپره غټه ډبه منډه کنه یې شي مطلب چې ما ته ورته ودرېږو لس بجو دی کوی لاګه کیږي بس لپسه بیا وای دا پوسه باسه نو خبر می ته به یو غټه ډېر ټوکړه بلاز بس ټیک دا دوه سمجه درځل بشل کې بس ته بیا سبا سهار وختي راس امین نو پول ایکسپرت دی پدا کی
پلار دا وروره څه پلار ته تکلیف جوړوم بس ولې اکا زه ولې شکنځای کوم اوس زما په سر حلاله امیر خانه جوړ په خیر زه علم هغه یل مې د پاره دغه ګوري څه څنګه سلامات تکړه جوړه خونه شکر ته څنګه خیر مبارک اکا زه په سر حلاله اوس یار ما ولک چرګ لار کړی ها ما چرګ لار کړی تینو نه حلال کړ ها کرایه سم اکا زه می کرایه د داوه سنا سو خدای د کرایه یو خو کرایه ستاره راوستلی وی څنګه اخسې دي کرایه غواړي اول یا نه دغه به باید مبارکي کی پاک دی هغه خدای دې خلاص کړه ودای کرایه ته ناس خدای دې خلاص کړه کرایه